در پسې ګوره کله تکن نه دی کړی ما ته پرونه وخت دي په لا اله الا الله محمد رسول الله په قرآن کې کوم شته نو قرآن یې تو خوړو. یو ځل بیا د ظلم انتها وشوه. خواجه سراو بجلی په ورسک روډ حسن ګړی کې تېره شپه نامعلومو کسانو په ډزو ویشتلی وژلی دی. اوس به بیا همغه زړه خبره یا وایي به چې موږ سره یارانه نه کوله، موږ پرې پیسې خوړلې وې. خو دلته زه تاسو ته همدا یوه خبره کوم چې همدا خواجه سراو چاته کور ته نه دی ورغلي او نه هم د چا ګیټ ور ډبولی چې راشوي له ما سره یارانه وکړئ. خو همدا تاسو یاستئ چې هلته ډیرې ته ورشئ، پیسې ورباندې وخورئ، خرچې او چرچې ورباندې وکړئ او بیا چې در سره یارانه نه کوي نو بیا تاسو همداسې د ظلم انتها کوئ او وژنئ یې. اخر د دغه مخلوق ګناه څه ده؟ په کور کې مور و پلار نه قبلوي، خپلو خپلوان یې نه قبلوي، رشته دار معاشره او دوستان یې نه قبلوي. اخر غریبان مجبوره شي ځان ته یو کمره ونیسي او هلته اوسیږي، نو هلته یې هم تاسو نه پرېږدئ. د خدای خاطر وکړئ. اخر په دغه بې زبان او معذبه خلکو لږ رحم وکړئ. دوی خو هېڅکله هم تاسو نه یاست وژلي، همیشه تاسو راپاڅېدلي یاست او دوی مو وژلي دي او تاسو هم په همدې ښه پوهېږئ چې د دوی د پوښتنې څوک نشته. خو د پېښور سی پي او صاحب څخه مو دا خواست دی چې تاسو ته خلک ډېر زیات دعاګانې کوي او ډېر ښه کار مو روان کړی. خو مهرباني وکړئ دغه خلکو ته هم نظر وکړئ او د دوی پوښتنه وکړئ، ځکه چې د دغه مخلوق سترګې یوازې همدا تاسو ته دي. که تاسو یې پوښتنه ونه کړئ نو زموږ معاشره کې دی خلکو ته ډېر سپک ښکاري او خلک به یې روزانه همداسې وژني، ځکه چې دوی په دې ښه پوهېږي چې دوی مړه کړو نو د دوی د پوښتنې څوک نشته. نو یو ځل مو بیا د پېښور له سی پي او میا سعید صاحب څخه همدا هیله او خواست دی چې دغو خلکو ته خاص توجه وکړي او د دوی پوښتنه وکړي. درنو لیدونکو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.